السلام علیکم دوستان اولادیو کې چې ټوبه د جوړه خوشاله یاست. نن لیمو مبارک معلومات درکوم چې لیمو زموږ په روغتیا کې څومره ګټور دی. که موږ چې د الله تعالی لخوا څرګ کړل شوي نعمتونه وپېژنو او له مخې یې خپل خوراک څښاک متوازن وساتو نو هېڅکله به ناروغ نه شو. همدا رقم تاثیر د لیمو په اوبو کې همدا دی چې نه یوازې د ګرمۍ ساتي او بدن مو یخوي، بلکې هره ورځ یې له اوبو سره څښل انسان له ګڼو ناروغیو ساتي. په لیمو کې د ویټامین بي، ویټامین سي، پوټاشیم او کاربوهایډریټونو سربېره نور ګڼ مواد شته چې د روغتیا لپاره زیات مهم دي. د لیمو اوبه د انټي اکسایډنټونو کار هم پر مخ وړلی شي. د لیمو اوبه میټابولیزم ښه کوي او بدن ځواکمنوي. همداشان له بدن زهرجنې مادې هم پاکوي. که هره ورځ 2 ګیلاسه اوبه د لیمو له اوبو سره تر 1 هفتې پورې وڅښل شي نو لاندې ګټې لري. د نس ستونزې هواروي. لیمو ترش وي چې د هضمي سیسټم ښه کوي او د نس ګاز له منځه وړي. په دې کې پوټاشیم هم شته چې په بدن کې د مالګې کچه کنټرولوي. یو څو ورځې د لیمو اوبه څښل د نس د پړسېدو او د نس ګازو ستونزه له منځه وړي. ورزش مو له منځه وړي. د بدن وزن کموي. د پوستکي دانو راختلو مخه نیسي. د لیمو اوبه زموږ په پوستکي کې شته تیزابي اثر کموي چې له امله یې د دانو راختلو مخه نیول کېږي. د لیمو پر اوبو مخ مساجول د پوستکي ښکلا او پاکوالي لپاره ښه ګټور تمامېدلی شي. د خوړو مسموم کېدل. د سفر پر مهال لیمو هرومرو وکاروئ چې د خوړو له مسموم کېدو مو وژغوري. ستړیا او په بدن کې درد. د لیمو اوبه څښل د بدن په ځانګړو برخو کې درد له منځه وړي. بېخوبي او ستړیا مو هم پای ته رسوي. سوزش پای ته رسوي. د ورزش وروسته ستړیا. د ورزش وروسته د انسان بدن درد پیدا کوي او په عضلاتو کې شخوالی پیدا کېږي چې د لیمو اوبه دغه ستونزه ختمولی شي. د بندونو درد له منځه وړي. له ناروغیو مو ژغوري. اوار پوستکی. لیمو له انټي اکسایډنټونو څخه ډک دی چې په بدن کې زیان رسونکي اجزاوې له بدنه خارجوي چې د پوستکي د ژورو کرښو او د پوستکي د نورو ستونزو را پیدا کولو لامل ګرځي. په پرله پسې ډول 2 اونۍ استعمال یې ستاسو رنګ پاک او ځلېدونکی کوي.